بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ویډیو د انټرنیشنل ریلیشنز او د کرنٹ افیر سره ریلیټډ ده. د تایوان مسله چې نوې راتوده شوې ده د چین او د امریکې په منځ کې، او خلک وایي چې هسې نه چې چېرته څنګه چې روس په یوکرین باندې حمله وکړه داسې به د چین په تایوان باندې حمله وکړي، یو بل جنګ به جوړ شي او امریکا به د بار نه تماشه کوي، او که جنګ ته به راځي که امریکا راله نو بیا به څه جوړیږي. د تایوان څه شی دی؟ چاینا پې ولې دعوه کوي؟ تاریخي پس منظر یې څه دی؟ اوس د تایوان څه حال دی؟ آیا تایوان چاینا سره جنګ کولی شي نشي کولی؟ او امریکا تر کومه حده پورې په جنګ کې مداخلت کولی شي؟ راځئ چې ځان ته خبر کړو. تاریخي پس منظر ګورئ، د دې واقعې داسې دی چې تایوان یو جزیره ده. په دغه جزیره کې چې کوم آباد خلک دی هغه چینیان دي، چاینیز دي، دکه چیني ژبه وایي. نو نسل لحاظ سره خو دواړه یو شو. د شلمې صدۍ نه مخکې چین په خپله یو دومره کمزوری ملک و چې د جاپان څو پیرې ته د قبضه کړی دی. روس چې کوم دی نه دی د شکستونه ورکړي دي. په یو وخت کې یورپین پاورز راغلل او هغوی ځان له ایسي کو قبضه یې کو. نو چاینا خو په خپله هم په دې حال کې و. نو په هغه زمانه کې چاینا او تایوان به کله د چا قبضه کوو کله به د چا قبضه کوو. اوس په شلمه صدۍ کې به چاینا کې یو خانه جنګي جوړه شوه د 1911 نه، چې کله دا خانه جنګي جوړه شوه نو خانه جنګۍ کې دوه ډلې وې. یو ډله چې کوم دی ماو زیتنګ لیډ کول هغه کمیونیسټ و، هغه یې جنګ وګټه. په 1949 کې ماډرن چاینا په داسې حال کې وجود کې راغی چې د کمیونیسټ حکومت راغی. اوس هغه مخالف ډله چې کومه وه نه هغوی چې جنګ بایله نه هغوی تایوان ته وتښتېدل، دې جزیرې ته چې جزیرې ته وتښتېدل نو هغوی هلته کې حکومت جوړ کړو او دا اعلان یې وکړو چې د چاینا جایز حکومت دا یو دی، لیګل حکومت، او دا موږ جلاوطن حکومت جوړ کو او چې موږ کله هم دا چاینا قبضه کو نو بیا به خپل ګورنمنټ هلته کې شفټ کو بیجینګ ته. اوس په دغه زمانه کې 1949 که نه، نو په دغه زمانه کې خو د روس او د امریکې په منځ کې کولډ وار شروع چې چاینا کې کمیونیزم راغی نو چاینا خو د روس ملګری شو. نو امریکا او یورپ خو کیپیټالیست ورډ چې کوم وه نه هغوی تایوان سره ودرېدل، چې هغوی کله تایوان سره ودرېدل نه هغوی تایوان تسلیم کو ایز ان انډیپنډنټ اینډ ساورن سټیټ و، خود مختاره ریاست په طور تسلیم کو. او تسلیم یې صرف نه کو بلکې اقوام متحده کې چې د چین کوم د سیکیورټي کونسل پرمننټ ممبرشپ و او ویټو پاور چې ورته وایي ای تایوان له ورکو، ځکه چې د چاینا جایز حکومت دا دی دا خو د ده یک دی که نه. او دا تر 1971 پورې لکه تقریبا د 20 کالو نه سیوا دا تایوان سره دا ویټو پاور دا حیثیت و. نو په 1971 کې بیا حالات بدل شو. امریکې صدر چې ونه هغه چاینا ته دوره وکړه او هغوی چې کله یو بل له لاس ورکو نو د ویټو پاور هغه سیټ چې کومونه بیا چاینا له ورکو. او چاینا خو یو ډېر لوی ملک دی، د هغې اهمیت نه څوک انکار کولی شي. نو د دې وجې نه هغه تایوان چې کومو ملکونو تسلیم کړو نو ورځ تر ورځه هغه ملکونه چې دي نه د هغوی تعداد کمیږي. ولې ځکه چې چاینا څوک خفه کولی شي. اوس د تایوان انټروډکشن د تایوان ګورئ، د تایوان رقبه 35,000 مربع کیلومیټر ده. 35,000 مربع کیلومیټر لکه د پښتونخوا په 3 حصه ده. دا خو دا یو وړه علاقه. چاینا 95 لاک مربع کیلومیټر ده، دومره لوی ملک چې د یو بارډر نه بله بارډره پورې پکې جهاز 6 غنټې سفر کوي 8 غنټې سفر کوي. دا دومره لوی ملک سره که د تایوان نه وي نه هېڅ خبره نه ده. خو دا خو هغه د پښتنو هغه خبره چې پښتونه ډیران ګټي او رډ بایلي نه د غیرت خبره دې جوړه شوې ده. نه هغوی وایي چې دا زموږ علاقه ده نه دا وایي دا پې نه اوس پوهېږي دا موږ واپس اخلو. آبادي چې د آبادي څه تقریبا 2 کروڑ 30 لاک یا 2 کروڑ 40 لاک دا د تایوان آبادي ده. اوس دې پله د تایوان د فوجي طاقت نو د تایوان فوجي طاقت دا اکانومي هم د تایوان ډېره ښه ده او داسې الکترونکس او دا چپس میپس او دا څیزونه چې کوم دي نه په دې کې خو دا تایوان د مغربي ملکونو برابر دی، د چین نه هم مخکې دی. اکانومي د دې تاسو دین اندازه ولګوئ چې د پاکستان نه ډېر وړوکی ملک دی، لکه 2.5 کروڑ آبادي ده او د رقبه خو ډېره زیاته کمه ده. او دا د پاکستان نه اکنامیکلي یو په 3 باندې سیوا دی. نو اکنامیکلي خو برابر د سټیبل ملک دی. اوس ټینکونه جهازونه بحري جهازونه نه دی ته خو هم د چین د دښمني خو ورته شته که نه، څنګه چې پاکستان ته د انډیا دښمني ده د نیوکلیر پاور دا سټیټس حاصل که بم یې جوړ کړو دقه شان دی ته هم د چین دښمني شته نه. چین د دښمنۍ د وجې نه دی هم خپل دفاع باندې ډېر کار کړی دی او د دې دفاعي بجټ تقریبا 16 ارب ډالر دی او د پاکستان د دې نه ډېر کم دی. نو دا د دې وجې نه چې چین سره دښمني ده. ښه اوس ګورئ ټینکونه دی سره څومره دي؟ ټینکونه دی سره 1000 دي. نو چې دی سره 1000 ټینکونه دي د چین خو ډېر غټ طاقت دی، هغوی سره 5000 نه سیوا ټینکونه دي. دی سره چې کوم دی نو جهازونه 200 دي تقریبا، نه هغوی سره 3200 دي. دی سره بحري جهازونه د 100 د پاسه دي 117 دي. نو چې دی سره 117 دي نه هغوی سره د 700 د پاسه دي. نو په دې لحاظ سره د فوجي طاقت لحاظ سره خو د تایوان او د چین اړو څه کمپیریزن نشته. تایوان چین ته داسې درکه یو نوړی ده، چین بس خپل یو موقع په انتظار باندې دی. نو اکنامک چې کوم پولیټیکل ایکسپرټس دي او دا انټرنیشنل دې خبرونو باندې پوهېږي ماهرین دي، نه هغوی وایي چې نن دی که سبا دی خو دا تایوان چې دی دا به یو ورځ چین قبضه کوي، څنګه چې هغوی هانګ کانګ د انګلینډ نه اخیستی دی، داسې مکاو یې اخیستی دی. نو 1 چاینا 1 کنټري
ټو سیسټمز به ولله چې کوم دی نوم کېښوده چې هانګ ځا سره کو دلته هم ډیموکراسي ده بس وایي دا نوم به وله ورکړي یو خودمختاره حیثیت به وله ورکړي خو چاینا به دا یو ورځ قبضه کوي خو هغې موقع ته لا په تلاش کې دی پاتې امریکا شوه امریکا خو ګورئ د یوکرین په جنګ کې ښکاره شوه چې کله روسو په یوکرین باندې حمله وکړه د مخکې نه دوی ډېر ګرم کېدل خو اوس رانه لیدل د روس مقابلې له دکه شان چین هم د هغوی برابر دی بلکې د هغوی چین خو د روس نه مضبوط دی نو په دې حال کې د امریکې مازغه خراب دي چې هغوی بدل کې راځي او چین سره جګړه کوي نو د بار نه چې کوم دی نه په د خوا کې چې کوم سمندر دی کې د امریکې بحري بیړه هم ولاړه ده نو د بار نه چې هغوی څه کولی شي تر سرحده پورې به هغه کوي چین به پرشرایز کوي پابندۍ به لګوي او هر څه چې کوي څنګه چې بروس لګوي خو داسې ډایرکټ چې کوم دی نو جنګ ته راتلل دا د امریکې دپاره تقریبا ناممکناتو کې ده داسې نشي کېدی نو دا د تایوان پرې مسله باندې یو څو خبرې امید دي ستاسو به خوښې شوي که ویډیو خوښه شوي نو نور ملګرو سره هم شیر کوئ ډېره مننه